अस्सलामुअलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल के स्तاسو हर कले दे ما تاسو دی پارا یو بل تعویز راوړلو. دا تعویز د دوکېباز محبوب د پارا، د دوکېباز خاوند د پارا یا د دوکېباز ښځې د پارا. کچېرې تاسو سره په محبت کې چا دوکا کړي وي نو دا تعویز تاسو مهې د پارا استعمالولی شئ. دوکا مطلب چې تاسو محبوب تاسو ته وایي چې مونږ تاسو نه علاوه چا سره مینه نه کوو اور هغه باوجود هم هغه بل چا سره مینه کوي اور تاسو ته اسې په سترګو کې خاورې اچوي نو تاسو هغې دپاره دا تعویز کولی شئ. دا تعویز ډېر نایاب اور مجرب ده. دا زما ازموده تعویز ده. انشاءالله که تاسو دا وکړلو نو تاسو ته په دې تعویز ډېر ښه رزلټ میلاو شي. د دې تعویز کولو دپاره تاسو اول صفا سوتره ولمبئ، بیا په ځان پورې خوشبو ولګوئ اور څلور وړو صورتونه او آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ، یعنی خپل آثار وکئ. ولې چې دا د دوکېباز انسان طبعي دپاره دی. د هغه په زړه کې به د تاسو دومره محبت دومره قدر پیدا شي او د تاسو په زړه کې به هغه نه نفرت پیدا شي. بیا به تاسو هغه نه نفرت کوئ او هغه به خپل ځان نه تاسو سره زیاته مینه کوي. یعنی کچېرې تاسو غواړئ چې تاسو په زړه کې هغه دپاره محبت وي اور هغه صرف تاسو دپاره راشي تاسو ته واپس، نو بیا دا تعویز تاسو مه کوئ. او که تاسو غواړئ چې ما سره یې دوکا کړې ده او د ما په زړه کې هغه دپاره نفرت پیدا شي، محبت ختم شي اور د هغه په زړه کې ما دپاره محبت پیدا شي، نو تاسو دا تعویز هغې دپاره وکئ. کله چې تاسو صفا سوتره ولمبېدئ، ځان پرې مو خوشبو ولګوله، څلور وړو صورتونه آیت الکرسي مو ویله، په ځان مو چوف کړلو، نو بیا به تاسو قبلې طرف ته مخ کوئ اور ټایم چې د دې تعویز کم مقرره ده هغه ده د سبعي 10 بجو نه ونیسه 11 بجو پورې. دا د تعویز ټایم ده اور د دې تعویز چې کم چال ده هغه هم شته ده. د ما چې کوم ځای کې 1 لیکلی تاسو په اول دغه عدد ولیکئ د چې کوم سور کلر ته لیکل شوی دی. بیا به د 2 نمبر والا خانې ته راشئ، بیا به د 3 نمبر والا خانې ته راشئ. بیا چې کله تاسو 4 نمبر خانې ته راشئ دې ځای کې فلا بین فلا لیکل شوی ده. که تاسو دا هلک دپاره کوئ د هغه نوم به کوئ، بیا به بین کوئ، او که جنۍ دپاره یې کوئ نو بیا به بین دې کوئ، بیا به د هغه د مور نوم ولیکئ. اور د دې تعویز چې کوم کلر دی هغه به تاسو کوشش وکئ چې زعفران وي، او که زعفران تاسو سره میسر نه وي نو تاسو به سور پین سره دا تعویز ولیکئ. چې کله دا تعویز تاسو ولیکئ نومونه په ور واچوئ نو بیا به تاسو دا تعویز و ټوکړې کوئ، یعنی و ایسو کې به تقسیم کوئ، په منځ به یې وشلوئ. بیا به تاسو یو نیمبو راواخلئ اور دا تعویز به په مه نیمبو کې هغه نیمبو به 2 حصې کوي اور د هغو په منځ کې به دا تعویز کېږدئ، یعنی د دې تعویز چې کومې ټوکړې دي هغه به کېږدئ. بیا به ترې سور تار یعنی سور تار وي هغه به تر راتاو کوئ، یعنی د ډور به ورنه تاو کوئ. یا که چېرې تاسو سره ډور نه وي نو تاسو سره کپړه هم ترته وولی شئ. بیا به د پورې خوشبو ولګوئ. بیا چې کله تاسو دا خوشبو هم ولګوله نو بیا به تاسو ویرانې ته یعنی ځنګل ته یا په هغه کور کې چې هغه کور کې څوک هم نه وي یا په قبرستان کې، خو په قبرونو باندې به نه غورځوئ ځکه چې د قبرونو توهین به نه کوئ. بیا چې کله تاسو دا تعویز ویرانې کې وغورځولو نو کیدلی شي چې تاسو واپسې کوئ او تاسو ته آوازونه هم راځي، کیدای شي راشي تاسو ته. ولې چې دا تعویز ما چا دپاره هم کړی دی، هغو مونږ ته دا ویلي دي چې مونږ پسې شاته نه آوازونه کېږي اور مونږ نوم اخیستل کېږي. نو ما ورته اول نه ویلي وو چې تاسو چې کله دا تعویز یعنی دا نیمبو وغورځوئ نو تاسو به شاته نه ګورئ. بهتره دا ده چې تاسو د دې غورځونو په وخت کې هم څلور وړو صورتونه آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ. ولې چې دا ډېر خطرناک تعویز دی. دا تعویز د تاسو محبوب تباه او برباد کړي. تاسو سره چې څومره دوکا کړي وي هغه به خپله په هغې دوکې کې خپله تباه او برباد شي. نو دې د وجې نه دا تعویز په ډېر اور په سوچ اور په سمجھ کې وکئ. چې کله روان شئ نو شاته به نه ګورئ. دا زما خبره یاد وساتئ. د دې تعویز که چېرې تاسو ناحق استعمال کوئ نو زما د اړخه تاسو ته اجازت نشته ده، او که تاسو د دې تعویز ډېر زیات ضرورت وي نو زما د اړخه تاسو ته اجازت دی. د اجازت اخیستلو لپاره
ما اسانه طریقه ایښودلې ده تاسو دپاره. زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر وایئ. زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې څنګه هم تاسو د تعویض وکړئ نو دا به تاسو ته 100 کې 100% کار کوي. ولې چې د هر یو تعویض یو زکات وي چې هغه زکات ما ادا کړی وي. اور یو ځوان دی چې هغه وایي چې مونږ ته ډېر مشکله ده، ته د کوم ځای نو زه د کوهاټ یم اور هیڅ هم مشکله ورکې نشته دی. بس چې کومه طریقه او کوم عادت ما تاسو ته په کومې طریقې سره ښودلی دی تاسو هغې طریقې سره هغه وکئ نو بیا به تاسو ته انشاءالله رزلټ میلاویږي. لکه اوس د عادت د سور کلر کې چې کوم دا تاسو به دا ولیکئ چې څنګه دا لیکل شوی دی هوبهو د ده نه به نقل ووایي. او که چیرې تاسو نقل نشئ ولی نو تاسو خپل نمونه وښایئ او په واتساپ کې ما ته سینډ کړئ. ما واتساپ تاسو دپاره جوړ کړی نو زه به تاسو دپاره دا تعویض وکړم. بیا به تاسو ما نه سکرین شاټ واخلئ، بیا به هغه تصویر صفا کړئ نو انشاءالله بیا به هم ستاسو کار وشي. خو بهتره زما مشوره تاسو دپاره دا دی چې تاسو دا تعویض وی یا کم یو هم تعویض وي تاسو یې پخپله وکړئ نو د هغه اثرات ډېر زیات وي. بیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.